بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. علمنم چې روغ او جوړ به استئ. د نورو خبرونه په توپیر سره دا ځل موږ غواړو چې تاسو د مهم موضوعاتو څخه البته دینی موضوعاتو څخه خبر کو. د خبرونه لکه څنګه چې لوی اختر روانه ده د قربانۍ په تړاو ده. د ما سره محترم حضرت شیخ صاحب مفتی محمد امان عرب ناسته د سره ځنې پوښتنې لرو چې هغه موږ سره جواب کړي. تاسو سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد خاتم النبیین وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، زه له تاسو نه او ستاسو په توسط ستاسو د ټولو همکارانو نه مننه کوم چې ما ته مو دا مقرره کړه چې زه یو څو شرعي مسایل د مسلمانانو سره شریک کړم ستاسو د چینل له لارې. الله تبارک وتعالی دې دغه زموږ سعیه د خپل رضا لپاره وګرځوي او الله جل شانه دې موږ تاسو ته او تمام مسلمانانو ته په دې باندې خیر نصیب کړي او دا زموږ د آخرت د نجات لپاره ذریعه وګرځوي. راځم موضوع ته. قربانی د اسلام د اهم احکامونه یو حکم دی. د قربانی حکم په شریعت کې هغه دا دی چې قربانی واجبه ده او قربانی په قرآن کریم باندې ثابته ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ثابته ده او زمونږ ټولو فقهاو د قربانی د وجوب قول کړی دی. قربانی واجبه ده. د واجب مطلب دا دی چې یو مسلمان چې په هغې باندې قربانی لازمه وي نو هغه ته قربانی کول پکار دي او که دی قربانی پې باندې واجب او لازمه وي او قربانی نه کوي نو بیا دی ګناهګار دی او الله جل شانه به د سره حساب کوي. قربانی په چا باندې واجبیږي؟ قربانی په هر هغه مسلمان باندې واجبیږي چې هغه مسلمان عاقل وي، د عقل خاوند وي، نو په لیونی باندې قربانی واجبه نه ده. دویم شرط دا ده چې بالغ وي، نو په بالغ مسلمان باندې قربانی واجبه ده. چې څوک بالغ نه وي، صغیر وي، په صغیر باندې قربانی واجبه نه ده. بل دا ده چې مقیم وي، نو یو سړی چې مقیم وي په هغې باندې قربانی واجبه ده او که مسافر وي په مسافر باندې بیا قربانی واجبه نه ده. بله دا ده چې دی صاحب نصاب وي. د صاحب نصاب مطلب دا ده چې د کور د ضروریاتو نه علاوه، د کور د ضروریاتو نه غیر د سره د 2.50 تولو سپینو زرو په اندازه باندې سپین زر وي یا د 1.5 تولو په اندازه باندې د سرو زرو نه ورسره سره زر وي او یا په دې دواړو کې د یو قیمت د سره د نورو اموالو نه برابریږي. هغه اموال چې هغه د تجارت لپاره وي او یا د تجارت لپاره نیم وي خو د ضروریاتو نه زیات وي، نو بیا په دغه مسلمان باندې قربانی واجبه او لازمه ده. اوس که یو مسلمان و د هغې سره سره زر و نو که سره زر 1.5 تولې برابرېدلې نو دی بیا صاحب نصاب دی او دی به بیا قربانی کوي. او که یو مسلمان دی د هغې سره 2.50 تولې سپین زر دی نو دا صاحب نصاب دی، دی به بیا قربانی کوي. او که د دې نه غیر نقده پیسې ورسره دي او یا نور اجناس ورسره دي د ضروریاتو نه زیات او د هغې قیمت د 1.5 تولو سرو زرو برابریږي او یا د 2.50 تولو سپینو زرو برابریږي نو بیا هم دی صاحب نصاب دی او په ده باندې قرباني واجبه ده. که بیا داسې صورت چې یو مسلمان دی او د هغې سره څه ناڅه سره زر دي او څه ناڅه ورسره سپین زر یا نور اجناس دي
نو د هغې بیا طریقه کار دا ده چې د سرو زرو د نصاب یعنی د 9 تولو که د سره نیمایي وي نو بیا د سپینو زرو ورسره د نصاب د 2.50 تولو نیمایي او یا د هغې نیمایي پیسې چې د سره وي نو په د باندې بیا قرباني واجبه ده او که چیرته فرضاً د سرو زرو د نصاب د سره 5مه برخه وي نو بیا د سپینو زرو د نصاب د سره هغه 4 برخې په کار ده چې وي یا د هغې 4 برخو ورسره قیمت وي او دغه رقم که چیرته د سرو زرو د نصاب د سره بیا 10مه برخه وي نو په کار دا ده چې بیا د سپینو زرو د نصاب د سره 9 برخې وي په 10 کې 9 برخې وي او یا د 9 برخو ورسره پیسې وي نو په همدغه حساب باندې بیا صاحب نصاب چې کله یو سړی معرفي شو او صاحب نصاب یو سړی وپېژندلی شو نو په هغې باندې بیا قرباني واجبه ده او قرباني په هغه باندې لازمه ده قرباني په نارینه او په زنانه په هر یو مسلمان باندې چې صاحب نصاب وي او د قربانۍ شرایط په باندې برابر وي په هغې باندې واجبه او لازمه ده قرباني په هر یو انسان باندې د خپل ځان د طرف نه لازمه ده که یو سړی صاحب نصاب او په هغې باندې قرباني واجبېدله نو دی به د خپل ځان د طرفه قرباني کوي د خپلو بالغو اولادونو یا د نابالغو اولادونو او یا د مور و پلار د خوا نه په چا باندې قرباني واجبېږي نه که یو سړی بیا نفلي قرباني د مور و پلار لپاره کوي او د کبیرانو اولادونو لپاره کوي یا د صغیرانو اولادونو لپاره کوي نو هغه ثواب لري او هغه فضیلت لري اما واجب او ضروري په باندې نه ده قرباني چې یو مسلمان کوي نو قرباني به د څه شي کوي قرباني به دی چې کوي نو د 3 اجناسو نه دی قرباني کولی شي د ګډو چیلو د جنس نه د غویانو د میخو د جنس نه او د اوښانو د جنس نه په ګډو کې هغه ګډ قرباني کیږي چې 1 کلن وي 1 کال یې پوره وي او د 1 کال نه عمر اوړېدلی وي بیا چې زیات هر څومره عمر وي نو په هغه باندې قرباني کیږي او په چیلو کې همدغه حکم دی چې 1 کلن وي 1 کال عمر پوره وي نو بیا په هغې باندې قرباني صحیح ده او قرباني کیږي او د غویانو او د میخو په جنس کې بیا د عمر حد هغه 2 کاله ده چې 2 کاله عمر پوره وي نو په هغې باندې قرباني کیږي او د اوښانو په جنس کې شرط دا ده چې عمر 15 کلن وي چې 15 کاله پوره وي په هغې باندې قرباني کیږي دغه د عمرونو حد چې ده شریعت د دې لپاره مقرر کړی چې د دغه حیواناتو عمر به د دې نه کم نه وي اوس که بیا د دغه اندازو نه عمرونه زیات وي نو په هغې باندې بې شک و بې شبهې قرباني کیږي البته فقط د ګډ په باره کې شریعت دا حکم کوي چې که ګډ د 6 میاشتو و یعنی د 1 کال نه کم و د 6 میاشتو و لیکن هغه په تنه کې دومره قوي او ښه و چې هغه د 1 کلن ګډانو سره یو ځای پرېږدي نو هغوی سره ډېر فرق نه کیږي نو په هغه 6 میاشتینۍ ګډ باندې بیا هم قرباني کیږي بیا یو ګډ او یا یوه چیلی یا یوه وزه دا فقط د یو سړي نه قرباني کیږي په یو ګډ کې که څومره غټ هم وي او څومره غوښه پکې زیات هم وي په هغې کې د یو نه زیات کسان شریک کیدی نشي او په غوا او په میخو او په اوښ کې بیا 7 کسانو پورې شریکان کیدی شي یعنی دا کیږي چې 7 کسان پکې حصې ونیسي برخې پکې ونیسي او هغوی قرباني وکړي د یو مال په شریکه باندې خو په دې کې دا شرط ده چې د 7 واړو نیت به د الله رضا وي د 7 واړو نیت به د قرباني وي او د 7 واړو پیسې به حلالې وي
که چېرته په دې 7 کسانو کې د یو قسم نیت د الله رضا نه وه او نیت یې د غوښې و، نو بیا د دې ټولو قرباني ورسره فاسدېږي او د ټولو قرباني ورسره خرابېږي. دغه رنګې دا شرط ده چې د دغې ټولو 7 واړو کسانو پیسې به حلالې وي. که چېرته په دغې کسانو کې د یو کس پیسه هم حرامه وه، نو بیا د دغې 7 واړو د یو هم قرباني نه کېږي. نو په دې کې دا احتیاط پکار دی چې څوک ځان سره څوک شریک کوي چې د هغې پیسې حلالې وي او د هغې نیت هم د الله د رضا وي. په قسم د ګډو کې او د حصې د غویانو کې علماو دا فرمایلي چې که چېرته د دواړو قیمت او غوښه برابره وي، نو بیا ګډ افضل دی د غوایي د غوا او د میخې او د اوښ د حصې نه. د دې حصې نه بیا ځان ته ګډ چې وي هغه افضل ده او هغه بهتره ده. او که چېرته داسې و چې په غوښه او قیمت کې سره تفاوت و، نو بیا د کم یو قیمت او غوښه چې زیاته وي هغه افضل دی. بیا په ګډو کې نرګډ دا افضل دی، خو نرګډ هغه وخت کې افضل دی چې دغه نرګډ چې کومه ده هغه په غوښه کې او په قیمت کې د ښځې ګډې سره برابر وي. که چېرته دغه ښځې ګډې قیمت ترې نه جګ و، د هغې قیمت ترې نه اوچت و، نو بیا هغه بهتره ده. په چیلو باب کې بیا ښځی چې ده ښځینه یې هغه بهتره ده، او د غویانو او د میخو په جنس کې په دې کې هم چې ده هغه ښځینه ډیره بهتره ده، او د اوښانو په جنس کې په هغې کې هم دا ښځینه بهتره ده. دا بهتروالی دا په هغه وخت کې ده چې کله د دیو د نر او د دې ښځې قیمت سره برابر وي او په غوښه کې هم سره برابر وي. او که چېرته قیمتونه تفاوت کوي، نو بیا بهتر هغه یو دی چې د هغې قیمت زیات وي او غوښه هم زیاته وي. د دې نه وروستو بیا دا مسله ده چې د قربانۍ وخت کم یو دی. نو په ښارونو کې او په هغه ځایونو کې چې هلته د اختر منځونه کیږي، د اختر جمع کیږي، د قربانۍ وخت بیا د اختر د مانځه پسې ده. د اختر د منځ نه بعد د قربانۍ وخت شروع کیږي. نو که چا د قربانۍ د وخت نه مخکې څاروی حلال که، دا قرباني نه حسابیږي او په هغې باندې د قربانۍ ثواب نه کیږي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې دغه د مانځه نه سلام اړول دغه لمحه معتبره ده. که د مانځه نه د سلام اړولو نه مخکې یو سړي قرباني وکړه، دغه قرباني په شریعت کې معتبره نه ده او صحیح نه ده. او که د سلام نه بعد قرباني وکړه، نو بیا دا قرباني صحیح ده او دا د شریعت مطابق ده. خو بهتره دا ده چې کله خطبه وویلی شي، د خطبې نه بعد بیا قرباني وشي، دا بهتره ده. او په اطرافو کې بیا د صبح صادق نه بعد د قربانۍ د حلالولو اجازت دی، چې صبح صادق یو وارې راښکاره شو، د هغې نه پس چې ده بیا دی قرباني کولی شي، دته قرباني اجازه ده. اوس اعتبار د څاروي ته ده چې څاروی په کلي کې ده او که څاروی په ښار کې ده. د قرباني کوونکي ته اعتبار نشته. یعنی که سړی په خپله په کلي کې ده او قرباني یې په ښار کې کیږي، او یا سړی په خپله باندې په ښار کې ده او قرباني یې په کلي کې کیږي، نو اعتبار هغه ځای ته ده چې په کوم ځای کې قرباني کیږي، هغه ځای ته به ګوري. که هغه ځای ښار دی، نو بیا به د مانځه نه بعد قرباني کیږي، او که هغه ځای کلی ده، نو هلته به بیا قرباني د سحر د مانځه نه بعد چې ده هغه جایز وي او دغه به کولی شي. دغه رنګ یو سړی دی، هغه بهر ملک کې اوسیږي، چېرته لرې په خارج کې اوسیږي، نو هغه په یو بل ښار کې
یو کس ته دا وایي چې زما د طرفه ته قرباني وکړه، هغه خپل وکیل جوړوي، نو بیا دا صحیح ده، بالکل دا کولی شي. خو دلته په کوم ځای کې چې دا قرباني حلالیږي نو بیا به وخت د دغه ځای معتبري. دغلته چې کله د اختر منځ وشي نو بیا به د دوی دا قرباني کول صحیح وي. دې ته اعتبار نشته چې هغه سړی په خپله چې په کوم ځای کې دی هغې د اختر منځ کړی دی او که نه دی کړی، او د هغې اختر که یو ورځې وروسته وي که یو ورځې مخکې وي. خو دا کوم ځای کې چې څاروی حلالیږي د دغه ځای وخت معتبر ده چې دلته د اختر منځ وشي نو بیا دا څاروی حلالولی شي او قرباني کولی شي. نو اوس په غټ مال کې چې دی په هغې کې 2 کسان دا آخري حد ده چې پکې شریک کیدی شي. د 2 کسانو نه پکې زیات څوک نشي شریک کیدی. 2 برخې په یو څاروي کې دا صحیح دی چې وي. 2 برخې هم صحیح ده، 6 برخې هم صحیح ده، 15 برخې هم صحیح ده، او 4 برخې هم صحیح ده، 3 برخې چې وي هم صحیح ده، او دغه رنګې بیا چې 2 برخې وي هم صحیح ده. خو ځینو فقهاو دا لیکلی دي وایي که چېرته بیا داسې وي چې 2 کسان شریکیږي نو دا 2 برخې د په 2 کسانو باندې تقسیمې کی. مثال 4 برخې د یو واخلي او 3 برخې د بل واخلي، یا مثال طور باندې 15 برخې یو واخلي 2 برخې د بل واخلي، یا د مثال په طور باندې 4 برخې د یو واخلي او د باقی مانده 3 برخې چې دي دې کې 1 برخه یو کس واخلي او 2 برخې بل کس واخلي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې یعنی په غټ څاروي کې، په غویانو کې او په میخو کې او په اوښانو کې ټولې 2 برخې دي. نو یو کس به 1 برخه پوره مکمله اخلي. نو که بیا 1 مکمله برخه اخلي یا 2 مکملې برخې اخلي یا 3 مکملې برخې اخلي، د دې ټولو گنجایش ده، خو 1 برخه به پوره مکمله اخلي. داسې به نه کوي چې 1 برخه د 2 کسانو په منځ کې راشي، داسې ترتیب به نه کوي. د مثال په طور باندې که چېرته داسې وشي چې 3 برخې یو کس واخلي، 3 برخې بل کس واخلي، او دا 2مه برخه چې ده دا 2 کسانو منځ کې راشي، نیمه یو ته لاړ شي نیمه بل ته لاړ شي، نو دا طریقه صحیح نه ده. بهتره طریقه دا ده چې په دې 2 برخو کې هره یوه برخه یو کس ته مکمل دا ورسیږي. دغه رنګې که چېرته بیا داسې وي چې څوک خپل پلار ته او یا مور ته قرباني کول غواړي، که هغه ژوندي وي نو امې هغوی ته کولی شي، او که هغې وفات وي امې ورته کولی شي. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او یا داسې نورو بزرګانو نیکانو ته څوک قرباني کوي نو امې کولی شي. دغه مور و پلار ته یا نبی علیه السلام ته یا کوم بزرګ ته چې څوک قرباني کوي نو دغه قرباني که ټولې پیسې یو کس ورکي او که دا پیسې 2-3 کسان ورکي، خو دا پیسې به اول سره راجمع کی، دا به یو موټی پیسې کی، او په دې یو موټی پیسې باندې بیا به د یو شخص د طرف نه دا 1 حصه پکې دا واخلي. نو داسې به نه کوي چې په دې 1 حصې کې دا نیمه یو اخیستې وي، نیمه بل اخیستې وي، نیمه بل اخیستې وي، داسې به نه کوي. دا ټولې پیسې چې جمع کی د دې ټولو پیسو په مقابل کې به بیا 1 حصه مکمله دوی اخلي، او دا 1 حصه به د یو سړي په نوم باندې اخیستلی کیږي. مثال طور باندې که چېرته 100 زامن وي، هغوی غواړي چې خپل پلار ته قرباني وکړي، نو دې پیسې که 1 ورکوي او که 2 ورکوي او که 3 ورکوي، دوی دا پیسې را جمع کړي، د پلار په نوم کې بیا د حصه د پلار لپاره واخلي. داسې نشي کېدی چې 1 حصه کې 1 برخې کې نیم یو واخلي، نیم بل واخلي، نیم یو د پلار پسې کې او نیم بل د پلار پسې کې، دا طریقه به نه کوي. کله چې قرباني حلال شي
نو بیا به د قربانۍ غوښه دا په وزن باندې تقسیمیږي په د افرادو باندې، په 7 کسانو باندې، یا که د 7 کسانو نه کم وي په هغوی باندې د قرباني د څاروي تمام هغه برخې چې دي دا د دوی ترمنځ شریک دي. که بیا دوی بعضې اجزا د هغې لکه خپې یا سر دا همداسې د منځه ورکوي، صدقه کوي یې چاته، نو دا هم کولی شي. او د قربانۍ سرمنه چې ده هغه په خپله دغه قرباني کوونکی شخص که یوازې وي دی هم استعمالوی شي، او یا دا ده چې صدقه کولی هم شي، او که خرڅ یې که نو بیا به پیسې صدقه کوي خامخا. که چېرته خرڅ یې که نو بیا هغه پیسې په ځان باندې نشي لګولی، هغه به صدقه کوي، هغه به مسلمانانو غریبانو ته ورکوي چې څوک مستحق د زکات هغه ته به یې ورکوي. د قربانۍ غوښه چې ده دا ټوله په خپله هم خوړی شي، او دا ټوله غوښه په خلکو باندې هم خوړلی شي. خو بهتره طریقه دا د فقهاو لیکلی دي چې د قربانۍ غوښه ټوله 3 حصې شي. یوه حصه چې ده دا غریبانو مسکینانو باندې تقسیم کی، یوه حصه چې ده دا د خپلو خپلوانو لپاره ډوډۍ موډۍ تیار کی، او یوه بله حصه چې ده هغه د خپل کور لپاره وساتي. د قربانۍ غوښه په هم د اختر ورځو کې خوړل هم جایز ده، او د اختر ورځو نه وروسته یې ساتل او بیا د هغې خوړل او استعمالول دا هم جایز ده، په دې کې څه مشکل نشته. څاروی چې کله اخلي کوشش به کوي چې ښه څاروی واخلي او اعلی څاروی واخلي، داسې څاروی واخلي چې د د وس مطابق هغه ډیر ښایسته د وي د ټولو نه، او د وس مطابق بهترین څاروی وي. کله چې څاروی کور ته راولي نو د دغې څاروي نه به وړی کټ کوي، او نه به د دغې څاروي نه شوده اخلي، او نه به د دغې څاروي نه دی نور منافع حاصلوي. دا څاروی د قربانۍ لپاره ده. بیا چې کله دا څاروی د کور ته راوستو نو که چېرته د په تیونو کې پی و نو هغې باندې به یخې اوبه چڼکاو کی، یخې اوبه به پې وشیندي چې هغه پی یې لاړې شي او پی یې وتښتي. څاروی چې کله دی اخلي د قربانۍ لپاره، نو د قربانۍ لپاره چې څاروی اخلي په دې کې هغه څاروی هم صحیح ده چې ښکر لري، او هغه څاروی هم صحیح ده چې پیدایشي ښکر نه لري. خو کوم څاروی چې ښکر لري او بیا د هغې ښکر مات شوی وي نو په هغې باندې هم قرباني کیږي، خو شرط پکې دا ده چې دا د ښکرو ماتېدل دومره حد پورې نه وي چې بالکل د دې غوښې ته رسېدلی وي او بیخ ته رسېدلی وي. د ښکر څوکې که ماتې وي او بیخ د ښکر موجود وي نو په هغې څاروي باندې بیا قرباني کیږي. په خسي څاروي باندې هم قرباني کیږي، او بلکې الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خسي څاروي باندې قرباني کړې ده. هغه څاروی چې لیونی وي، د لیوني معنا دا ده چې د نورو ګډو پسې نه ځي، ځان ته ګرځي، او د نورو ګډو په شانتې د سریدو په ځای باندې ودرېږي نه، د سریدو ځای نه لرې لرې تښتي را تښتي. نو دغه څاروي باندې قرباني کیږي، خو دې کې شرط دا ده چې دا د لیونتوب دومره زیات نه وي چې د هغې په وجه باندې دی د سریدو نه بالکل پاتې وي او سري نه. که چېرته بیا داسې حد کې وه چې بالکل د سریدو نه پاتې وه نو په هغې باندې بیا نه کیږي. دغه رنګې که یو څاروي باندې پمن کې لګېدلی و، پمن شوی و، سرمن یې پمنه وه، نو د پمنوالي باوجود هم که دا څاروی چاغ وي او غوښه پکې ډیره وي نو په هغې باندې قرباني کیږي. خو که چېرته خواره وه او غوښه پکې کمه وه بیا په هغې باندې قرباني نه کیږي. دغه رنګې دې ته متوجه کېدل پکار دی مسلمانانو چې په څاروي کې چې کله عیبونه وي نو په هغې څاروي باندې بیا قرباني صحیح نه ده. د دغې عیبونو تفصیل داسې ده چې څاروی چې کله په دواړو سترګو باندې ړنده وي په هغې قرباني نه کیږي. دغه رنګې که یوه سترګه یې ړنده وي یوه جوړه وي په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. دا رنګې که یوه څاروی ډېره خواره وي،
ډیره وچه وي چې غوښه پکې بالکل وینه نو په هغې باندې هم قربانۍ نه کیږي. دغه رنګې که یوه څاروی هغه ګوډه وي په یوه خپه یې چې کومه ده هغه دومره په حد پورې ګوډ وي چې دی په مزل کې هغه بالکل په ځمکه باندې نه ږدي، مزل په 3 خپو باندې کوي نو په هغې څاروي باندې بیا قرباني نه کیږي. او که داسې وي چې ګوډوالی په خپه کې وي خو چې مزل کوي نو دغه ګوډه خپم په ځمکه باندې ږدي، په هر قدم کې دا ګوډه خپم په ځمکه باندې ږدي او بیرته یې جګوي نو بیا په هغې باندې قرباني کیږي. دغه رنګې که یو څاروی مریضه وه او داسې مریضه وه چې مرض یې بالکل ښکاره او واضح و نو په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. که یو څاروی داسې وي چې د هغې غوږ پرې شوی وي مکمل او یا د غوږ اکثره حصه یې پرې شوي وي نو په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. دغه رنګې که لکۍ یې پرې شوی وي او یا د لکۍ اکثره حصه یې پرې شوي وي په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. دغه رنګې که د ګډ لم مکمل پرې شوی وي او یا یې اکثره حصه پرې شوي وي په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. دغه رنګې هغه څاروی چې د هغې د سترګو نظر ختم وي، د سترګو نظر یې مکمل ختم شوی وي نو هغه بیا په ړنده کې راځي د هغې باندې خو قرباني نه کیږي. لیکن که د سترګو د نظر اکثره حصه ختمه شوې وه یعنی د سترګو په نظر کې د نیم نه زیات ختم و، نیم نظر یې پاتې و نو په هغې باندې هم بیا قرباني نه کیږي. دغه رنګې هغه څاروی چې د هغې غاښونه مکمل غورځېدلی وي او غاښونه یې نه وي نو په هغې څاروي باندې قرباني بیا نه کیږي. البته که غاښونو کې دومره ډېر 1-2 غورځېدلی و او دومره پکې پاتې و چې په باقي مانده غاښونو باندې د پوره ګیا خوړلی شو او سریدی شو په دشته کې د خپل ځان مړوی شو په ګیا باندې په دې غاښونو نو بیا په هغې باندې کیږي. دغه رنګې د تیونو څوکې که کټ شوی وي او یا تیونه یې وچ شوي وو نو په هغې څاروي باندې هم قرباني نه کیږي. دغه رنګې یو څاروی که هغه پیدایشي بې غوږونو والا وي، غوږونه یې نه وي نو په هغې څاروي باندې قرباني نه کیږي. البته که غوږونه یې وو واړه واړه غوږونه یې وو د ګډ یا د چیلي واړه غوږونه یې وو یعنی غوږ یې وو خو وړوکی وو نو په هغې باندې بیا کیږي. دغه رنګې هغه ګډو چې د هغې لم بالکل نه وي پیدایشي نو په هغې باندې بیا قرباني نه کیږي او که لم یې وي خو وړوکی وي نو په هغې باندې بیا کیږي. دغه رنګې خنثی مشکل څاروی چې وي یعنی هغه څاروی په ګډو چیلو کې او په غویانو میخو کې او په اوښانو کې هغه څاروی چې نه نر وي نه ښځه وي، نرخیزی څاروی وي نو په هغې باندې هم قرباني نه کیږي. دغه رنګې هغه څاروی چې هغه ګندګي ډیره زیاته خوړلې وي او غوښه یې ټوله بدبویه شوې وي، بالکل د هغه ګندګۍ بوی په غوښه کې څرګند او ښکاره وي نو په هغه څاروی باندې هم قرباني نه کیږي. هغه به بیا داسې کوي چې هغه څاروی به وتړي، هغې ته به پاکه ګیا ورکوي دومره ورځې چې هغه دا ګیا دومره وخوري چې د هغې نه د دې نجاست هغه بدبویي د بدن نه او د غوښې نه ورکه شي نو چې کله د نجاست او دغه ګندګۍ چې کومې خوړلې وي د هغې هغه بدبویي د بدن نه ورک شي نو بیا پرې باندې قرباني روا ده. بل ادب د دې هغه دا دی چې دا څاروی چې علالوي نو د دې 4 رګونه به پرې کوي خامخا، 2 د وینې رګونه او یو د ساه اخیستو رګ او یو د ډوډۍ او د ګیا د خوراک رګ دا به کټ کوي دا 4 رګونه. او دې رګونو کې که دا د وینې په رګونو کې بیا یو رګ یې کټ شو یو یې پاتې شو
نو فقهاو لیکلی دي چې دام کفایت کوي. بهتره دا ده چې دا څاروی چې کله علالوي نو 3 خپې وتړي او یوه خپه خلاصه ورته پرېږدي. زمونږ عام مسلمانان 4 واړه خپې تړي. فقهاو دا لیکلی دي چې 3 خپې وتړي او یوه خپه خلاصه پرېږدي نو دا بهتره ده. دغه رنګې که چېرته چاړه تیره نه وه نو بیا دا هم صحیح نه ده، دام غلطي ده، دا مکروه ده، ناروا ده. او بل کوشش به کوي چې دا رګونه زرد کټ کړي، ډېر وخت پکې وانخلي چې څاروي ته ډېر تکلیف ونه رسیږي. دغه رنګې دې ته به متوجه کیږي چې دا د مرۍ د غاړې اډوکی چې ده دې ته به دا علاله نه رسوي. بس دا رګونه چې کله کټ کړل دې باندې به اکتفا کوي او دغه کافي ده. دغه رنګې علاله به د لاندې خوا د زنې د خوا نه کوي، د سټ له خوا نه به علاله نه کوي. د سټ له خوا نه علاله دا ناروا ده، دا غلطي ده. دغه رنګې دا چاړه چې تیره کوي دا به د څاروي او د حیوان په مخ کې نه تیره کوي، د حیوان په مخ کې دا تیره کولې ناروا ده. دغه رنګې قرباني په ورځ کې کول دا مستحب ده، د شپې قرباني کول دا مکروه ده. فقهاو دلیل دا ویلی دی وی په هغې کې د دې غلطۍ امکان دی چې غلط به شي، ټول رګونه به پرې نه شي. البته نن سبا اوس داسې وسایل راغلي دي چې په شپه کې هم دومره تیزه رڼا او کافي رڼا هغه کیدی شي چې لکه د ورځې بیا هر یو شی واضح ښکاره معلومیږي. نو لکه د اوس زمانې کې د کوم علاقو کې چې برق وي او رڼا وي او د برق انتظام او د رڼا انتظام وي، کافي حد پورې رڼا وي لکه د ورځې د رڼا په شانتې، نو هلته بیا که د شپې هم علالوي کراهیت نشته او مکروهوالی پکې نشته. دغه رنګ مستحبه دا ده چې کله څاروی علالوي نو د څاروي مخ هغه قبلې ته کي، قبلې ته یې مخ واړوي. او بل دا ده چې کله څاروی د علالې ځای ته بوځي نو په نرمۍ سره یې بوځي، د پښې نه یې کش کوي نه بلکې په حکمت سره یې بوځي. او د علالولو نه مخکې څاروي ته اوبه کیدي چې که څاروی اوبه څکي نو چې اوبه هم وڅکي. دغه رنګ د څاروي د علالولو په وخت کې دا ضروری ده او لازمی ده چې دی بسم الله الله اکبر ووایي. دغه وخت کې به ورسره د بل چا نوم نه اخلي، د بل چا نوم به ورسره نه ذکر کوي، صرف د الله نوم به ذکر کوي، بسم الله الله اکبر. که یو څاروی وي نو او که ډېر څاروي وي هر یو څاروی ته به جدا جدا بسم الله الله اکبر وایي. یو څاروي ته په بسم الله ویلو سره د بل څاروي لپاره دا کفایت نه کوي. که دویم څاروی علالوي که دریم علالوي هغه ټولو ته به هر یو ته جدا جدا بسم الله وایي. که چېرته بسم الله بیا سهون د چا نه پاتې شو، هیره باندې د چا نه پاتې شو، نو بیا هم څاروی حلال ده او د هغې څاروی خوړل جایز ده. او که چېرته قصدن و عمدنې بیا دا بسم الله پرېښودله، ښه ورته یاد او بسم الله یې ونه ویله، قصدن عمدن یې پرېښودله، نو بیا دغه څاروی چې ده دا حرام ده، د هغې خوړل بیا جایز نه ده. نو دې کې مسلمانانو ته احتیاط پکار دی. بهتره دا ده چې یو سړی څاروی په خپله باندې حلال کړي، خو که په خپله یې نشي حلالولی نو بیا که څوک نایب مقرروي او چاته د حلالولو اختیار ورکوي چې هغه یې حلال کړي نو دا هم صحیح ده. نارینم څاروی حلالولی شي، زنانه هم حلالولی شي او ګونګی هم حلالولی شي. ښځه که په بیماری کې وي د میاشتنۍ د بیماری په دوران کې وي هم دا څاروی حلالولی شي. او که د بچي په بیماری کې وي، مثال په نفاس کې وي، د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته بیماری کې وي، نو په هغې کې هم حلالولی شي. او که نارینه یا زنانه جنوب وي، د جنوب په حالت کې هم د جنابت په حالت کې هم حلالولی شي. نو په دې کې مشکل نشته، نارینه او زنانه ټولې حلالولی شي. کله چې یو څاروی بیا داسې وي چې د هغې په خېټه کې بچی وي
نو که دا بچی داسې و چې د هغې اندامونه پوره شوي نه وو، اندامونه یې لا پوره نه وو، نو هغه بچی چې د خېټې نه راووځي دا حرام ده، د هغې خوړل جایز نه ده. او که داسې و چې اندامونه یې پوره وو او د مور د علالولو نه پس هغه ژوندی راووته، نو چې ژوندی راووته نو که چېرته بیا هغه مستقل ذبحه کو حلال یې که نو بیا هغه حلاله ده، خوړی شي. خو که د ذبحې نه مخکې هغه مړ شو، په خپل مرګ باندې مړ شو، نو بیا هغه حرام ده، نیشي خوړلی. او که چېرته داسې و چې د یو څاروی د حلال کو د هغې د خېټې نه بچی راووته، اندامونه یې مکمل دي، پوره دي، خو البته مړ راووته، یعنی چې کله د مور د خېټې راوته نو هغه مکمل مړ و، نو دا هم حرام ده او دام ناروا ده. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک مطابق دا هم ناروا ده، دام نشي خوړلی. نو بیا د دې نه پس چې کله د قربانۍ دا مسائل ستاسو په ذهن کې ټول راغله، د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د قربانۍ په هغه پیغام باندې ځان پوی کوي. د قربانۍ پیغام په اسلام کې دا دی چې مونږ ته الله جل جلاله د مال د قربانۍ امر کړی دی، نو مونږ د مال قرباني کوو. اوس که الله تعالی مونږ ته د ځان قربانۍ د ځان د قربانۍ امر وکړي، نو د ځان قربانۍ ته مونږ تاسو تیار یو. نو د مال د قربانۍ پیغام دا دی او د دې مال د قربانۍ هغه اصل دا دی چې مونږ تاسو الله تعالی سره دا وعده کوو چې مونږ د ځان قربانۍ تم د دین او د اسلام لپاره تیار یو. نو بیا چې کله مونږ تاسو دا ثابتول غواړو چې مونږ د اسلام لپاره د ځان قربانۍ تم تیار یو، نو بیا زمونږ ستاسو دا حق جوړیږي او په مونږ باندې دا فرض او قرض جوړیږي چې مونږ تاسو به بیا د دین لپاره د خپلو خواهشاتو هم قرباني ورکوو، د خپلې هغه رایې به هم قرباني ورکوو، د خپل د نفس د ارزوګانو به هم قرباني ورکوو. مونږ به تاسو چې شریعت کوم حکم کوي د هغې حکم تابعداري به کوو، په خپل ولۍ کې، په رشته دارۍ کې، په دوستانۍ او په تعلقاتو کې، په لباس کې، په ویښتو کې، په ناسته ولاړه کې، په خبرو کې، په معاملاتو کې، په تمامو مسایلو کې به مونږ تاسو د شریعت تابعداري کوو او په تمامو مسایلو کې به مونږ تاسو د شریعت پابندي کوو. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټولو ته د دې توفیق نصیب کړي او الله جل شانه دې مونږ ټولو نه راضي شي. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې مونږ تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت فایده نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین. جزاک الله خیر. ډیره زیاته مننه د قدرمن شیخ صاحب په ژوند چارو کې د الله برکت واچوي. واقعا ډېر ښه پروګرام او ډېر ښه معلومات یې موږ ته راکړه. نو اوس داسې کار وکړئ چې دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو وشي کولی چې د قربانۍ په مراسمو کې دغه موضوعات زده کړي، نورو ته ورسوي او له تېروتنو څخه په امن کې شي. ډېره زیاته مننه قدرمن شیخ صاحب. الله دې تاسو هم خوشحاله لري، تاسو نه مننه. الله مو ژوندی لره. سلامت اوسئ. حضرت شیخ صاحب مفتی محمد امان عرب د ننګرهار ولایت څخه او زمونږ همیشه پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي، نو په دې خاطر یو ځل بیا مې یادونه وکړه او بیا ترې مننه کومه. نو زمونږ ویډیوګانې وګورئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېره مننه.